او زما د لرې وطن یارای یا دیدن د باد سره شاملو کله چې راځي نه ملګرو د مومندري مازیګرې د ژمي مازیګر شاته بګراوند کې چې تاسو کوم تصویر ګورئ د کونړ لیونی سیند او موږ یې په غاړه ناست ورته ملامته مې یو ځکه اوبه هم د دې مهار نه شوې کړلی بس بخت بلند ګردیوال صاحب راته یو څو ټپې ترنم کې کوي او ښه په کلیوالي طرز کې دنه یې اورو تاسې هم را سره واورئ او خوند ترې واخلئ ولې ناسان صاحب ستاسو دا نه حضور په اجازه باندې مهرباني مازیګر چېرته وي لوی ماشي سر مې چونټې و مخ مې غوړه او ناسته ومه و دا مازیګر چې څنګه تېر شو یا داسې به تېره شي دا ستا لیونۍ مینه او زما د لرې وطن یارای یا دیدن د باد سره شاملو کله چې راځي نه ملګرو یو د بل جارېږئ ما د مجلس یاران لیدل چې خاورې شونه او مرګیه دومره صبر وکړه یو مې ځواني د بل مې ډېره د ارمانونه او ارمان به وکړي وخت به تېر وي حسان صاحب ارمان به وکړي وخت به تېر وي و بیا به ګردیا راپسې ګوري او نه به ایما او زما د زنې د سرخاله یا د اشنا ماله امانتو به دې ساتمه او مخې ته غبرګې خویندې راغلې یا یې ویشتل که بله غشي او ورکوینه او زما په زړه کې درته سوال و یا ته راته راکړل په ترخه خوله ځوابونه او زړګیه نور شطرې نه مونې یا حسان په لویو خلکو ځانه حساب وینه او زړګیه داغ به درله درکړمه یا که د بېننګه یار دې بیا نو متاجه کړمه او وړه وړه شیلو یا ماشي یا تلا وړی په یار وایي او سلامونه مازیګر مو ګوره ما ګوره مازیګر تل وي یا مازیګر تل وي یاران کله او کله وینه نو حسان صاحب خدا پاک هم خوشحاله لره مننه ستاسو نه او ستاسو د راتلو مننه او ستاسو د اورېدونکو د کتونکو د ټول نه ډېره ډېره مننه او خدا مو خوشحاله لره او هر کله راشئ